ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلې. تاسو ملګری نیازه خان په ادبي پروګرام د وصال په مازدیګر کې یو ځل بیا سره د خپلو ګرانو ملګرو د شاکر بهار، افراسیاب، شاهد نادان، خالد سنگر تاسو ته حاضر دی. نننې د وصال مازدیګر مو په ثوابې کې دی، ثوابې مانیرې کې دی. دلته زمونږ د یو قدر وړ یو تکړه شاعر، یو تکړه مشر، یو خوږژبې شاعر چې مونږ ته ډېر زیات ګران دی، تسکین مانیروال صاحب دغه د وصال مازدیګر مو نن مانیرې ته راوړی دی، ثوابې ته. چېرته چې زمونږ تسکین مانیروال صاحب اوسېږي د هغه نامه به د هېچ چا نه هم پټه نه وي، ځکه چې هغه د دې پښتنو دپاره ډېرې د خوند رنګ غزلې لیکلي دي، سندرې لیکلي دي، نظمونه یې لیکلي دي او بلا سندرغاړو ملګرو هم ویلي دي او د هغې نه مونږ وخت په وخت باندې ډېر خوندونه اخیستي دي. نن د وصال په مازدیګر کې د هغه سره میلمه یو، د هغوی کلي ته راغلي یو، خو د هغه دغه نظم زما سره په لاسو کې دی. غواړم چې دا تاسو ته ووایم او د دغې نه هم تاسو خوندونه واخلئ. دغه نظم به تاسو د تکړه هنرمند ظفر اقرار په غږ باندې هم اورېدلی وي، خو زه به د هغه د ژوند دغه پېژنګلو د هغه په نظم کې وکړم چې زما د ژوند قصه، زما د ژوند قصه او بلها د خوند قصه په مانیرې کې اوسم، د ښکلو ځای کې اوسم. نامه تسکین لرمه، په عشق یقین لرمه، څه نوکري وشوه، څه شاعري وشوه، ښې تماشې مې وکړې، ټولې نشې مې وکړې، ښې یارانې مې وکړې، په ځان کانې مې وکړې. عمر مې 55 خو موړ لا نه یم تر اوس، خیال مې څو نور کاله بلکې 4 کاله. شپېتو کې زوړ بشم، څه لږ شان سوړ بشم، څه قدرې سوړ بشم. خدای که مې نور ساتي، خدای که مې نور ساتي، نور به څه نه کړم زیاتي. خلک په عقل تلي، خلک په عقل تلي، ما دې د زړه منلي، ما دې د زړه منلي، واده مې نه دی کړی، لاړ به شم زه نیمګړی، په زړه چاودلې ستړی، شعر اولاد لرمه، ځان به په یاد لرمه. ګرانو ملګرو دغه د تسکین مانیروال صاحب پېژنګلو وه چې د هغه په نظم تاسو سره وکړه او راځئ چې د تسکین صاحب نه خوندوره شاعري واورو. تسکین صاحب سلامونه مو واخله. نیازک خان تاسو دا پروګرام خو زما ډېر زیات خوښ شو، خو د هغې بس همدغه دغه و چې زمونږ تاسو وصال اړو شو، موږ تاسو دغه ایښی دی د وصال مازدیګر او زمونږ وصال اوس د دنیا په ګوټ ګوټ کې د لر او بر پښتنو وروڼو ته اول سلامونه پیش کوم او چې دی هر ځای خدای دې خوشحاله تل آباد لري او خدای دې دی اتفاق پیدا کړي. او زه د شاکر بهار صاحب سره خو زما اشتهایي د ټلیفون تر ډېره وخته پورې ده او نیازک خان سره پرون تاسو سره دا دغه وشو. خیر اوس په میلاویږو، خو دا ده چې ستاسو د دې کوششونو زه ستاینه کوم. دا تاسو چې کومه پروګرامونه پیش کوئ او دومره په ځان باندې بار او بوجي خرې کلو په کلو ګرځئ او یارانو دوستانو سره صرف د دې لپاره مسافرو پښتنو وروڼو لپاره نو زه تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ دې ته راغلي یئ. ډېره ډېره مننه تسکین صاحب چې څو پورې زموږ دا مشران یې انشاءالله دغه زموږ د سر ګلونه دي او موږ به دوی له ځو او هم د دوی سره په دې پلو پټو باندې په دې خوړونو باندې په دغې کاڼو کې کینو د دغې پروګرامونو نه به هم خوند اخلو. موږ به ځان د دوی سره محفوظ کړو او دوی به زموږ سره ځان محفوظ کوي. نو زموږ غږ ستاسو غږ زموږ مسافر ملګري زموږ وطنوال ملګري اوري، موږ ته څو غزلې ډالۍ کوي نو ډېر خوشحاله به شو. ډېره مهرباني، تشکر. دا غزل دی: یاران خفه وي چې مې ویني چې نشه کې پروت یم، یاران خفه وي چې مې ویني چې نشه کې پروت یم، خدای څه خبر دی دغه وخت مراقبه کې پروت یم. ډېر ښه دی. او آزاد مارغوم خپل سمي باندې به والوتمه، آزاد مارغوم خپل سمي باندې به والوتمه، اوس د مرض غوندې اکثر بندي خلطه کې پروت یم. خدا شعر بیا ووایي: آزاد مارغوم خپل سمي باندې به والوتمه، اوس د مرض غوندې اکثر بندي خلطه کې پروت یم. او د دغه یو لمحې د خوند به درته څو وایم، د دغه یو لمحې د خوند به درته څو وایم، دا کله کله چې خپل رب ته په سجده کې پروت یم. او
خلق گرمای ته بدر دوی ذات خوند اخلما خلق گرمای ته بدر دوی ذات خوند اخلما او شور د چنچونو ته وګیخه سره گرمه کې پروت یم او هغه سړی په کلی نشته بهر چال لاړ شم هغه سړی په کلی نشته بهر چال لاړ شم ځان له یوازې ټوله ورځ خپله کوټه کې پروت یم هغه سړی په کلی نشته بهر چال لاړ شم ځان له یوازې ټوله ورځ خپله کوټه کې پروت یم او د یو غیبي امداد امید دی چې تسکینی لري د یو غیبي امداد امید دی چې تسکینی لري د ژوند شپې ورځې تېروم دغه اسره کې پروت یم ډېره مننه تسکین صاحب ګرانو ملګرو تسکین مانیروال صاحب واورېدو ډېر خوږ انسان دی ډېر قدردان انسان دی زموږ په یو کال باندې زموږ په یو SMS باندې دوی موږ ته کال هم کوي او زموږ په کال باندې دوی ځان تیار کړو موږ ډېره مننه کوو چې دغه وخت موږ له راکو زموږ د وصال ملګرو له راکو خو د تسکین مانیروال صاحب درې شعر راته یادېږي چې حالات راکو او که بخت راکو حالات راکو او که بخت راکو هر څه چې وو گزارې سخت راکو او ما وی دنیا سره به جنګ کوم ما وی دنیا سره به جنګ کوم مال خو یو سړي شکست راکو او ربا مننه د ستا ډېره ډېره ربا مننه د ستا ډېره ډېره جیب دې خالی او زړه دې مست راکو دغه د تسکین مانیروال صاحب دغه درې شعر نور هم تاسو ته ډالې او راځئ چې د تسکین مانیروال صاحب نه یو زړه پورې غزل بل هم واورو نیازی خانه دا غزل دی اوس هغه زور دی نشته دی د سترګو په حملو کې اوس هغه زور دی نشته دی د سترګو په حملو کې زمونږ ورلا دم شته دی جانانه حوصلو کې او په مخ د کریمو لیو کړي او په ګیرو فیشنونه په مخ د کریمو لیو کړي او په ګیرو فیشنونه زما فکر لا ډوب دی هغه شان جګو شملو کې او د خټو درې اډانه کوټې ډکې وي د ژونده د خټو درې اډانه کوټې ډکې وي د ژونده او مرده روحونه اوسي د مرمرو په بنګلو کې او فطرت مو خصمانه کړي موږ غالټول یو په صحرا کې فطرت مو خصمانه کړي موږ غالټول یو په صحرا کې موږ هغه بوټي نه یو چې ټوکېږو په ګملو کې او زمونږ خو میخانه په نظر رانه له شاعره زمونږ خو میخانه په نظر رانه له شاعره او شرابو باندې سکو موږ نشو په شملو کې او تسکینه ماشومان څنګه په غرق خوب اوده کېږي تسکینه ماشومان څنګه په غرق خوب اوده کېږي او جادو دې څه خدای ایښې د بیبي لیلو کې ډېره مننه تسکین صاحب ګرانو ملګرو تسکین مانیروال صاحب هم واورېدو یقینا د هغه د شاعرۍ نه به تاسو خوندونه اخیستي وي او تسکین مانیروال صاحب سره چې سړی هسې هم کښېني او هغه داسې خبرې هم کوي نو سړی ورسره ډېر خوشحاله شي ذهني سکون ورته میلاو شي هغه ډېر خوږ انسان دی الله دې وکړي چې تاسو ټول ژوندي او راشئ او د تسکین مانیروال صاحب سره دغه یو څو لمحې د خپل ژوند تېرې کړئ او د هغې نه خوندونه واخلئ د خپلو ګرانو ملګرو د کمال عزیز صاحب سندرغاړی دی ډېر هنرمند دی ډېر تکړه د هغه مننه کوو د حافظ مننه کوو چې هغه سره د خپلو ملګرو د صاحب مانیروال د لیدل ته راغلل او زموږ سره دلته ناستې کې ډېره مننه کوو د تسکین مانیروال صاحب په دغې غزل درنه اجازت اخلم چې بې له تای خوند نشته بې له تای خوند نشته هیڅ مزه د ژوند نشته زړه مې ټول جړا جړا زړه مې ټول جړا جړا اوښکې که سرګن نشته او تا نه د وفا تمه دا خو په سوګن نشته خوب به ما له څه راشي یاره ستا مړوند نشته او ستا غوندې بې درد نشته ما غوندې دړمن نشته ته اسمان تسکین ځمکه دواړو کې پیوند نشته دغه د تسکین مانیروال صاحب خوندورې غزلې تاسو ټولو مینوالو ته ډالې سره د خپلو ګرانو ملګرو مالي اجازت راکړئ چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره د الله په امان